هغه ورځ یو بینک کې ناست یو بوډۍ زنانه ډېره ضعیفه او کمزوري چې مې داسې ورته وکتل مې الله دا د انسان اخري انجام هغه بینک منیجر ته بار بار وایي ما کور ته ورسوئ ما کور ته ورسوئ او که چېرته مړه ومه خو به تاسو به م رانه خلاص شئ او بس مې دا اوس د خپل مرګ په انتظار موږ او تاسو ته پته دا ده چې د مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي الله رسول صلی الله علیه وسلم با کله حاجت پوره کو او زما محترم اوس معمولی فاصله کې به اوبه هم موجود وي لیکن الله رسول به فوراً تیمم وکړو صحابه عرض کوي یا رسول الله اوبه خو موجود دي تاسو تیمم کوئ نو الله رسول فرمایي ما سره به ژوند دومره وفا ونه کړي ما سره به ژوند دومره وفا ونه کړي چې د اوبو پورې به ورسم د اوبو پورې به ورسم که اوبه نه رسم او موږ او تاسو څومره لوی لوی امیدونه څومره زما محترمو په دې دنیا کې هم دا پنجې خښې کړي دي بلکل موږ او تاسو نه مرګ هېر موږ به مرو د الله طرف ته واپس کېږو انا لله و انا الیه راجعون دغه رب طرف ته به زموږ او تاسو واپسي وي رجوع به وي دغه رب طرف ته او الله به بیا د دې زندګۍ موږ او تاسو ته تپوس الله به تپوس کوي زما محترم چې دا کم نعمتونه الله موږ او تاسو ته راکړي شکر به بیا ادا کوو که نه انشاءالله ټول وایي یا الله شکر یا الله شکر انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب څوک چې صبر کوي الله رب العزت فرمایي دې ته به بې حسابه اجر بې حسابه نو د دین لحاظ سره ځان نه مخکې خلکو ته کتل پکار دي چې څوک تهجد کوي څوک د سحر منجمې سره د غرمې منجمې سره د مازدیګر منجمې سره د ماښام منجمې سره د ماسخوتن منجمې سره تکبیري اولاد دې نه فوت کوي د چاس منظم کوي د اشراق منظم کوي ورسره د قرآن و مجید تلاوت هم کوي ورسره زیاتي نوافل هم کوي داسې خلکو ته کتل پکار او د دنیا حساب سره ځان نه ښکته خلکو ته کتل پکار نو چې کله د دنیا حساب سره موږ او تاسو ځان نه ښکته خلکو ته ګورو نو بیا به زموږ او ستاسو په خولو کې د شکر الفاظ ما سره خو بیا هم څه ناسته شته دا به پلان کې درې پوه د رزق هم درکړی دی زما محترم موږ څه شو الله موږ له عزت راکړو موږ څه شو موږ هیڅ نه الله رب العزت موږ له مقام راکړو موږ چا پیژندلو نه الله په خلکو وپیژندلو زما ښځه نه وه الله ښځه راکړه بچي مې نه و الله بچي راکړه ګاډی را سره نه و که هغه سیکل دی که موټرسیکل دی او که زما محترمو الټو ده او که دا نور ګاډي دي دې باندې لږ انسان کله ناکله غور سوچ فکر وکړي زموږ والد صاحب فرمایل یو کس کروڑپتی شو لیکن هغه به د چولو کاروبار کولو نو د چولو په کاروبار کې الله رب العزت دومره هغه مخکې بوتلی و چې زما محترم لوی لوی محلات کروڑپتی و خو لیکن بیا به هم چولې خرڅ کړو چا ورته ویلې دا ولې وایي د دې چولو په برکت باندې الله زه دې مقام ته رارسوي د دې چولو په برکت د دې چولو په برکت دغه چولې به ما خرڅولې نو موږ او تاسو ته چې عزت میلاو دی موږ او تاسو ویلې دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ما محترم اوس ایمان والا او کافر دا چرته برابر دي ایمان والا دا سونه دا هیره دا ایمان والا کار څومره ګناهګار فاسق فاجر او زما محترمو د الله نافرمانه شي لیکن یو ورځ به د جهنم د اور نه الله وباسي او جنت ته بځي لیکن کافر هغې سره الله رب العزت جنت ته د تلو وعده نشته و چې چا ایمان راوړی مسلمان دی د پسې د جنت انتقال شوی نو ټول وایي الحمدلله مسلمانان الحمدلله